د افغانستان منظرې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایم. وایي د امو تر اباسینه یوه خاوره یوه وینه. زه چې په کوم ځای کې اوس ولاړ یم دا د افغانستان ښایسته سیمه ده او هغه د دې امو سیند څخه اخواته چې کوم ځای ښکاري دا د ازبکستان سیمې پورې مربوطه سیمه ده. یعنې د امو سیند دې غاړه د افغانستان سیمه او هغه غاړه یې د ازبکستان سیمه ده. نو دا د امو سیند دی چې ګاونډیان پکې بار وړونکي کښتۍ چلوي. امو سیند هغه سیند دی چې تل یې غم زموږ او خوشحالي یې له نورو وه، خو خوشبختانه درته ووایم چې په خوشحالۍ کې هم موږ شریک شوي یاستو. یعنې له دغه امو سیند څخه موږ د قوشتېپې کانال هم تیر کړی دی چې ډېرې زیاتې ګټې موږ ته را رسولي دي. نو په ګټو باندې نه غږېږو، راځو په تاسې باندې د دې امو سیند دا ښکلی سیمه او دا ښکلی سیند په تاسو باندې وینو. ویډیو تر پایه وګورئ، واورئ او خوند ترې واخلئ. نظرونه مو هم را سره شریک کړئ او د افغانستان منظرې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ او ویډیو شیر کړئ. مړ ګاونډیان د پردي دا د مرصد څه غواړي، څوک زموږ غنم غواړي، څوک زموږ اوبه غواړي، مړ ګاونډیان د پردي دا د مرصد څه غواړي، څوک زموږ غنم غواړي، څوک زموږ اوبه غواړي. حلم نا یعقوب پولاد لشکر راولا، ژر سرحدو ته عمر لشکر راولا، ژر سرحدو ته سرحدي لشکر